په خواریو او د لاس په تڼاکو ګټلې سرمایه ترې پاتې شوې. له ګاونډي اسلامي هیواده په جبر رابستل شوي افغانان وایي په پاکستان کې امنیتي ځواکونو ورسره ناوړه چلند کړی. په خپله سرمایه اخیستې کورونه بېلابېل ډوله له توکو ډکې هټۍ او کاروبارونه ترې پاتې شوي دي. پرون شپه موږ راړولي 2 کسه موږ ورته پرېښي دي او هغه سامان دې موږ تر اوسه رانغی. دا پته لګېږي چې بېرته یې هملته یې غورځولی دی، ګاډو کې دی، ویړو هېڅ په سوري نه پوهېږي. علي نه راکول، بیا زارۍ په خوارۍ دغه بسترې یې راکړې. اوس هم سامان دومره سامان پاتې شو، د راوړی م د دغه نه زیات پاتې شو. کورونه هم پاتې شو، 2 کورونه هم دواړه دغسې پاتې شو. په پیسو مې 45 لکه روپۍ پې ورکړې وې. هغه کورونه دغسې پاتې شو. لرګیو ټال دغسې پاتې شو ډک. دوی وایي افغان حکومت دې له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي چې لږ تر لږه افغان کډوالو ته له ویستلو وړاندې دومره موقع ورکړي چې خپله شتمني راټوله او له ځانه سره یې هېواد ته راولېږدوي. بالکل چاته دومره موقع نه ورکوي چې دوی دکاني نه خرڅ کړي، ساماني نه خرڅ کړي، خلک ساماني نه دکاني نه دغسې پته شو. بالکل یو شی نه وکړه. هغه چې کیر ساماني نه ونه ونیو وای نه دې ورکړي، ضبط یې کړو، په کامل ضبط کړو. او بل پراپرټۍ پته شوې، دکاندارۍ پته شوې. زه په طالبانو ورونو دغه کوم چې د خپل ورونو د پاکستان سره دا خبره وکړي چې د خلکو مځکې، کورونه، وطنونه خرڅ کړي، چې دا موقع خو باید ورکړی شي. هغه کډوال چې له پاکستانه په ډیر بد حالت او ګڼو ستونزو ګاللو وروسته هیواد ته راستنه شوي په تورخم کې د افغان لوري له ترسره کړو خدماتو خوښ دي او په پاکستان کې له پاتې کډوالو هم غواړي چې هیواد ته د راستنه شي. افغاني روپۍ راکړلې کامل په سر باندې او خوراکونه راته راکوي، ښه عزت قدر کوي. خیر انشاءالله این همه جا آمده میناز کمک میته، دیگه میته، کرایه موتر میته، خوبی میکنه برادره. بیاین هم مگه شام جا مانده باشه برادره. هم مگه افغانستان خوب جای است، قشنگ جای است. د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي د اختر وروسته له پاکستانه په جبري ډول د ډیورند د فرضي کرښې د تورخم دروازې له لارې څه د پاسه 8000 کډوالې کورنۍ راستنې شوي چې د حکومت له لوري د نغدو او نورو مرستو ترڅنګ ورسره بېلابېلو مرستندویو ادارو هم ماړینې مرستې کړي دي. 8000 نه زیاتې کورنۍ به راغلي او مرستې خو انشاءالله اول شفري نقطه کې ټول کاغذي کاروي خلاصېږي، سند په لاس ورکول کېږي، عمارت ته خوا 19,000 روپۍ ورکول کېږي او نور بین المللي او داخلي مؤسسات چې دي د دوی د خوا نه موږ سره کومکونه کوي. راستانه شوو کډوالو ته د ډیورند فرضي کرښې د تورخم صفري نقطې ورخوا په عمري کم کې د موقت اسکان، روغتیا، اطلاعات او عامه پوهاوي، ترانسپورت، کارموندنې، ځمکو ویش، مساجد او زده کړو، مالي، امنیتي، مرستندوی جذب، د ثبت او استقبال کمیټې او ترڅنګ یو شمېر مرستندوی ادارې او د افغان بیسیم په ګډون بېلابېلې مخابراتي شبکې 24 ساعته خدمات وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د پاکستان د سفارت له سرپرست سره لیدلي. ښاغلي متقي په دغه لیدنه کې په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو په ستنولو خواشیني څرګنده کړې او دغه چاره یې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره اندېښمنونکې او زیان رسونکې بللې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، تورخم.